حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی فرمایي چې یو شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او د خپل زړه د سختوالي قساوت او سختوالي شکایت وکړ زما زړه ډېر سخت دی. نبی رسول الله وویل چې د یتیم په سر باندې لاس راکاږه او د مساکینو د حاجتمندو ته د باندې خوراک کوه. دې حدیث روایت مسند احمد کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث هم دا خبره زده کړه چې د کوم سړي زړه سخت وي او نیکیانو طرف ته دغه توجه نه وي وغیره، نو نبی رسول الله د داسې کس ته د زړه د سختوالي چې زړه سخت دی او نرم شي علاج دا ورته وښودو چې د یتیمانو په سر باندې د شفقت لاس راکاږه، د ترحم لاس پرې راکاږه او دارنګې په هغو باندې خوراک کوه، سکل پې کوه، د هغو د تربیت خیال ساته. الله جل شانه به ستا زړه نرم کړي. نو چا کې هم دغه مرض وي چې زړه سخت وي، زړه سختوالی دغه علامه وي چې نیکانو طرف ته نه متوجه کېږي، زړه سخت وي او نیک کارونه چې کومې وي هغه ته توجه نه کېږي او بد کارونو ته توجه زیاته وي، زړه سخت وي، نرمدلي پکې نه وي، سخاوت پکې نه وي، چې غواړي زړه دې نرم شي، دغه مرض نه خلاص شي، د یتیمانو په سر لاس راکاږه، یتیمانو باندې خوراک کوه، مساکینو باندې خوراک کوه، کونډو رونډو خیال ساته. نو الله جل شانه به ستا زړه نرم کړي او ستا زړه به بیا نیکانو طرف ته ښه متوجه کېږي، نیک اعمال به ښه کوي، زړه به دې سخت نه وي، بدکاري نه به ځان بچ کوي او نیکو کارونو ته به متوجه وي. نو دغه صفت په ځان کې پیدا کړي، نو زړونه به انشاءالله نرم شي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.